دا ریګستان صرف یو میدان نه بلکې د مرګ یو جال و، ځکه چې په دې کې پټ شوی و یو نه لیدونکی عراقي سنایپر. خو د دې میدان رنګ هله بدل شي کله چې د ده مخې ته یو دوه امریکن فوجیان راشي او همدغسې نه شروع شي د مرګ او ژوند اصلي جنګ. او بیا په اخر کې چې څه وشي نو د هغې امریکن سوچ هم نشو کوي. د کهاني په شروعات کې مونږه یو دوه امریکن فوجیان وینو چې د سرجن میتیوز او هایجک په نوم یادېدل. دا دواړه فوجیان په عراق کې یو کنسټرکشن سایټ ته راشي. د دغه ځای نه به امریکا ته تیل سپلای کېدل. د دې فوجیانو کار و په دې ریګستان کې په یو نه لیدونکي دښمن باندې نظر ساتل، خو دوی ته پته نه وه چې په دې کنسټرکشن کې سلګونه مزدوران همدې سنایپر ویشتي دي. په دې وجه اوس دې کنسټرکشن ته څوک هم نه راتلل ځکه د تیلو سپلای بند شوی وه. په دې سخته ګرمۍ کې دواړه فوجیان د تیږو شاته پټ شي او د دې سنایپر د لوکیشن معلومولو کوشش شروع کړي. پوره د یو ورځې کوششونو نه پس د میتیو زړه صبر شي او ووایي چې دغه ځای خالي دی او په دې ځای کې یو دښمن هم نشته. کله چې دوی په دوربین کې مړه شوي مزدوران او فوجیان وویني نو دا وګڼي چې دلته یو عراقي ګروپ راغلی و. هغوی دا ټول کسان ویشتي دي او بیا تللي دي. خو د هایجک په زړه کې اوس هم شک و. هغه میتیوس ته ووایي چې لږ صبر به نور وکړو، کیدای شي دښمن زموږ په نظر راشي. بیا وایي چې دا ټول مزدوران او فوجیان د یو پرفیکټ هیډ شاټ له وجې مړه شوي دي او دا کار صرف یو پروفیشنل سنایپر کولی شي. خو میتیوس د هغه خبره ونه مني او ورته ووایي چې یو عراقي سنایپر دومره چالاکه نشي کیدی چې هغه په 10 سکنډه کې دومره زیات خلک ووژني. خو بیا هم دوی یو څو ګنټې نور انتظار وکړي او اخر کار د میتیوس صبر ختم شي. هایجک ته ووایي چې مخامخ ځای ته زه پخپله ورځم او هر څه پخپله ګورم. دې سره هغه ځان ریډي کړي او هایجک ته ووایي چې د وروستو نه هر طرف ته نظر ساته او بیا په آرام آرام سره د کنسټرکشن سایټ طرف ته روان شي. څنګه چې هلته ورسي نو اول د ټولو کسانو لاشونه وګوري، د یو فوجي نه مخابره راواخلي او بیا مخکې روان شي. بل طرف هایجک ته هغه په سکوپ کې نه راتلو ځکه چې د سکوپ شیشه خرابه شوې وه. میتیوس ته میسج ورکړي چې زه تا صفا نه وینم او د هغه ځای نه واپس راشه. خو میتیوس هغه بې عزته او ورته ووایي چې تا په وخت سکوپ ولې نه دی چینج کړی. هایجک جواب ورکړي چې دا سکوپ زما د مړ شوي ملګري ډینګ امانت دی او د دې سکوپ سره زموږ ډېر یادونه تړلي شوي دي. میتیوس چې کله دا ټول لاشونه وګوري نو حیرانه پاتې ځکه چې دا ټول کسان په یو پرفیکټ شاټ لګېدلي وو. د هغه هم یقین راشي چې په دې ځای کې خامخا یو پروفیشنل سنایپر پټ شوی دی. سمدستي د دې خبرې اطلاع هایجک ته ورکړي. هایجک جواب ورکړي چې همدا خبره خو زه تا ته کوم، دلته خامخا یو سنایپر پټ شوی دی، څومره ژر چې کیدای شي واپس راشه. بیا میتیوس د کنسټرکشن سایټ په مینځ کې ودرېږي او د دې کوشش کوي چې اخر دا ګولې د کم طرف نه راغلي دي او دا سنایپر به چېرته ناست وي. هایجک یو ځل بیا خبرداری ورکړي چې واپس راشه، خو اوس ډېر ناوخته شوی و ځکه چې میتیوس د دې عراقي سنایپر په سکوپ کې راشي. ناڅاپه یو ډز وشي او ګولۍ سیده د میتیوس په خپه ولګي. هایجک د هغه مدد لپاره رامنډه کړي. یو خپل خو به یې منډې والې چې د ګولو نه بچ شم. خو څنګه چې میتیوس ته راورسي نو دا سنایپر یو ځل بیا خپل طاقت وښایي او دا ګولۍ هم د هایجک په خپه ولګي. خو هایجک هم هار ونه مني، د یو سخت درد باوجود هم راپاسي او د هغه ځای نه رامنډه کړي. میتیوس هغه ته میسج ورکړي چې څومره ژر کیدای شي د امریکن بیس سره رابطه وکړه او د مدد لپاره ټیم راوغواړه. خو د هایجک نه وینه ډېره زیاته روانه وه ځکه اول زخم پټېږي، بیا بیګ راواخلي او د امریکن بیس سره د رابطې کوشش وکړي. خو په مخابره باندې سیګنل نه و. کله چې کولاو کړي هغه ته پته ولګي چې مخابره هم په یو ګولۍ لګېدلې ده. بیا میتیوس میسج ورکړي چې د سنایپر لوکیشن معلوم کړه، ما ته وښایه نو بیا به زه هغه شوټ کړم. خو هایجک خبرداری ورکړي چې که ته لږ هم وخوځېدې نو راتلونکې ګولۍ به سیده ستا په سر ولګي ځکه ته هیڅ حرکت مه کوه. خو میتیوس یو ځل بیا خپله او د رایفل طرف ته په خاموشۍ سره په خوایدو شي. خو د ډېرې وینې بهېدو له وجې میتیوس هم په دغه ځای بېهوشه شي. هایجک چې دا وویني نو هغه ته هم پته ولګي چې د زنګونه اوس هم وینه روانه ده، که پوره طریقې سره بند نشي نو زه به هم بېهوشه شم. هغه د زنګونه یو بله پټۍ تاو کړي خو لمر ډېر تیز و او زخم ډېر زیات درد شروع کړی و. همدې سره هایجک هم بېهوشه شي. کله چې هغه په هوش کې راشي نو د مخابرې نه یو معمولي اواز راشي. د امریکن بیس نه یو کس د هغوی سره په رابطه کې و. هایجک ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ته په زوره زوره ووایي چې موږ ته میډیکل سامان او بیک اپ ټیم راولېږئ. هغه ته جواب راشي چې ریسکیو ټیم ستاسو ځای ته رسېدلی دی، خو هغوی ته دا پته نه لګي چې تاسو کوم ځای ناست یې. که فلیرګن وي نو په هغې باندې ډز وکړئ چې ټیم ستاسو لوکیشن معلوم. په دې خبره باندې هایجک په شک کې پرېوځي او هغه دا وګڼي چې دا خو امریکن بیس نه دی. که دا امریکنز وي نو هغه به زما نه پرفیکټ لوکیشن غوښتې. دا کیدای شي زموږ دښمن وي
هایجک د چالاکۍ نه کار واخلي او ورته وایي چې ما سره فلیرګن نشته. بیا هغه کس ورته وایي چې ودرېږه او په تماچه باندې ډز وکړه نو موږ به تا ووینو او مدد ته به درشو. هایجک یو ځل بیا جواب ورکړي چې زه داسې نشم کولی، دا د قانون خلاف دی. خو کله چې هغه کس د هایجک نه نور تپوسونه وکړي نو پته ولګي چې دا د امریکن بیس والا نه دی، دا همدغه دشمن سنایپر دی او هغه زموږ د مخابرې فریکوینسي هیک کړې ده او د مخابرې کنیکشن ټول د هغه په کنټرول کې دی. کله چې د هغه دا راز معلوم شي نو هغه د هایجک نه تپوس وکړي چې ته ما ته خپل معلومات راکړه، خو هایجک انکار وکړي. سنایپر هغه ته دمکی ورکړي چې که ته ما ته خپل معلومات بیان نه کړل نو ستا د ملګري سر به زه خپله نشانه جوړه کړم. هایجک مجبوره شي. په خبرو کې هغه په ځمکه باندې یو نقشه جوړوي. د دې نقشې په وجه هغه د دې سنایپر لوکیشن معلومولو کوشش کولو. سنایپر هغه ته وایي چې زه د عراق یو عام باشنده یم او صرف د خپل ملک حفاظت کوم. په دې خبره باندې د دواړو منځ کې بحث شروع شي. هایجک هغه ته وایي چې ته څنګه د خپل ملک حفاظت کوې، ته خو هماغه خلک وژنې کوم چې ستا د ملک دفاع کولو ته راغلي دي. دا اورېدو سره سنایپر په خندا شي او هایجک ته وایي چې ما ته پته ده تاسو زموږ دفاع ته نه راغلي بلکې د عراق په وسایلو قبضې ته راغلي یې. د تیلو سره نور هم ډیر وسایل تاسو د عراق نه غلا کوئ او خپل ملک په خوشاله ساتئ. بیا ناڅاپه هغه د ډینګ نوم واخلي. دا اورېدو سره هایجک حیرانه پاتې شي. په دې سوچ کې شي چې اخر دې سنایپر ته زما د ملګري څنګه پته ده. هایجک ډیر زیات تږی شوی وي. د اوبو یو بوتل راوباسي خو په هغه کې لږې اوبه هم نه وي. کله چې وګوري نو پته ولګي چې دا بوتل هم په یو ګولې لګېدلی دی او ټولې اوبه دې توی شوي دي. په دې وخت سنایپر یو ځل بیا هغه سره رابطه او ورته ووایي چې ما په زوره ستا بوتل، مخابره او ستاسو خپې ویشتې دي. زه غواړم چې تاسو ته دغه ځای نه ونه تښتئ او هم په دغه ځای یو هیبتناکه مرګ ووینئ. هایجک هغه ګولې راواخلي او ښه په غور یې وګوري کومه چې د خپلې خپې نه ویستې وه. په دې کوشش کې وي چې اخر دا سنایپر کوم قسم رایفل استعمالوي. د ډېرې غوسې نه سنایپر ته وایي چې ته یو دهشتګرد یې او بې ګناه خلک وژنې. خو سنایپر یو ځل بیا په خندا شي او هغه ته جواب ورکړي چې زما په مرګ پسې خو ته زما خاورې ته راغلې نو بیا زه څنګه دهشتګرد شوم. دا اورېدو سره هایجک هم خاموشه شي او د دې احساس ورته وشي چې هم موږ په غلطه یو. څه وخت پس هایجک یو ځل بیا سکوپ راواخلي او کتل یې شروع. هغه ته داسې محسوسه شي چې دا سنایپر په مخامخ د ګن یو ډیري کې پټ شوی دی. بیا هغه ته په مخابره وایي چې ستا ګولې ما ښه په غور وکاته او ما ته دا معلومه شوه چې ته یو پروفیشنل سنایپر یې. خو سنایپر هماغه جواب ورکړي چې زه یو عام باشنده یم. بیا هایجک هغه ته وایي چې ته کیدای شي مخکې یو امریکن سنایپر وي خو تا د خپل فوج سره غداري وکړه ځکه ته اوس صرف امریکنز وژنې. خو سنایپر د دې نه انکاري شي او وایي چې زه صرف هغه خلک وژنم کوم چې زما وژل غواړي. د ډېر تکلیف نه هایجک په ځمکه سملي. سنایپر هغه ته دمکي ورکړي چې که ته سملاستې او ویده شوې نو زه به ستا سر کټ کم او په هغه دیوال کې به یې راپورې کم. په دا اورېدو سره د هایجک ټول تکلیف ختم شي او یو ځل بیا کینی. په دې وخت هغه ته یو سوچ راشي. خپل هیلمټ او جاکټ وباسي او په رایفل کې یې راپورې کړي. د هغه پلان دا و چې سنایپر دوکه شي او په دې باندې ډز وکړي نو ماته به د هغه لوکیشن معلوم شي. خو کله چې د رایفل نه هیلمټ پرېوځي نو په دې باندې سنایپر لا هم خندا ورشي او د هایجک دا چال هم ناکامه شي. د هغه لوږه او تنده د برداشت نه بهر شي ځکه نږدې یو مړ شوي فوجي ته ورمنډه کړي او د هغه بیګ راواخلي. سنایپر په هغه باندې ډز وکړي خو هایجک ځان بچ کړي او دیوال ته یو ځل بیا راورسي. د کتلو لپاره چې سکوپ راوباسي نو پته ولګي چې په دیوال سره د لګېدو له وجې د سکوپ شیشه ماته شوې ده او اوس د دې سنایپر لټول د هایجک لپاره ناممکنه شي. په دې وخت مخابره باندې د میتیوز اواز راشي او پته ولګي چې هغه اوس هم ژوندی دی. هایجک هغه ته وایي چې خوځېږه ما دا سنایپر تا ته مخامخ د ګن په ډیري کې ناست دی. میتیوز یو شیشه راوباسي او په هغې کې ډېر په چالاکۍ سره هغه ځای وګوري. بیا په آرام سره خپل رایفل ته په ښویېدو شي. بل طرف هایجک د سنایپر سره ګپ شروع د دې لپاره چې د هغه توجه ماتوي او میتیوز هغه شوټ کړي. په خبرو کې سنایپر وایي چې زه په بغداد کې یو عام بزنسمین وم خو امریکن فوجیانو زموږ په ځای بمباري وکړه او په هغې کې زما ټول خاندان ختم شو. هم په هغه ورځ ما ځان سره قسم وکړو چې زه به یو امریکن فوجي هم نه پرېږدم. بیا د هایجک نه تپوس وکړي چې ته د خراب سکوپ ولې استعمالوې خو هایجک هغه ته غلی پاتې شي. په دې باندې سنایپر یو ځل بیا دمکي ورکړي چې که ته ما ته جواب نه راکړې نو زه به ستا ملګري وولم. هایجک مجبوره شي او حقیقت شروع. هغه وایي چې دا سکوپ ما د ډینګ په یاد کې ایښی دی ځکه چې د ډینګ د مرګ ذمه دار زه پخپله یم. په دې وخت میتیوز رایفل ته راورسي او د هغه ګن ډیري طرف ته یو څو ډزې وکړي. څنګه چې بیا رایفل لوډ کوي نو په دې وخت سنایپر هم جواب ورکړي او یو ځل بیا یو ګولۍ د هغه په اوږه ولګي. هایجک ورته په چیغو وایي چې
چې ته هم دغسې په ملاسته دغه ځای ته ځان راورسوه. میتیوز هم داسې وکړي او د دیوال طرف ته روان شي، خو په دې وخت د سنیپر صبر هم ختم شي او میتیوز ته سیده هیډ شاټ ورکړي. د خپل ملګري چې داسې دردناکه مرګ وویني نو هایجک هم په ژړا شي او د سنیپر نه د خپل ژوند سوالونه شروع کړي. هغه ته ووایي چې زه خپل کور ته تلل غواړم، ما پرېږده. سنیپر جواب ورکړي که ته په رښتیا یو کور ته تلل غواړې نو زه به تا ته هېڅ نه وایم، ته تللی شي، خو اول ما ته یو څو جوابونه راکړه. تا سرویس خو په آرمي کې ختم شوی دی نو ته بیا دلته څه کې؟ هایجک یو ساعت لا خاموشه شي او بیا جواب ورکړي چې زه دلته صرف د ډینګ په وجه یم، ځکه چې هغه هم زما د لاسه وژل شوی دی. ما په یو بل جنګ کې د دشمن ویشتلو کوشش کولو خو په غلطۍ سره ګولې د ډینګ په سر ولګېده. هم د هغه وخت نه ما ټولو ته دروغ ویل چې ډینګ دشمنانو وژلی دی. دوی دا خبرې کولې چې د مخابرې نه یو ځل بیا وازونه شروع شي. هایجک فورا مخابرې ته ورشي او د امریکن بیس سره خبرې شروع کړي، خو مخابره دومره خرابه شوې وه چې په هغې کې صرف دغه طرف نه خبرې راتلې او د دغه ځای نه هغوی یوه خبره هم نه اورېده. څه وخت پس هغه ته پته ولګي چې مخابره نه ده خرابه شوې بلکې دې سنیپر زموږ فریکوینسي هیک کړې ده او د امریکن بیس ټولې رابطې د هغه په مخابره باندې کېږي. دې سنیپر به د امریکن بیس سره رابطه کوله او هغوی ته به یې ځان یو امریکن شو کول، هم په دې وجه به یې د امریکن بیس نه مدد اخیستو. هایجک د دې کنیکشن ختمولو ډیر کوشش وکړ خو هغه ناکامه شي او یو ځل بیا د ډېرې تندې او درد نه په دغه ځای بېهوشه. څه وخت پس یو مرغۍ راشي او د هغه زخمي ځای خوړل شروع کړي. په دې باندې هایجک په هوش کې راشي. هغه ته پته ولګي چې ما سره ډېر وخت نشته. هغه په یو لرګي پورې پړې وتړي او د میتیوز ریفل طرف ته یې ګزار کړي. کله چې ریفل د هغه لاسونو ته راشي نو په هغه ګن ډیري باندې نشانه ولګوي. څنګه چې ډز کوي نو په دې وخت هغه د هلیکاپټر आवाज واوري. دا یو امریکن هلیکاپټر و او د کنسټرکشن سایټ ته یې بیک اپ ټیم را روان کړی و. په دې لیدو سره د هایجک په مخ سکون راشي او ډېر په چیغو چیغو دا ووایي چې زه اوس د مرګ نه یریږم. د دې ښودلو لپاره هایجک هماغه دیوال هم وغورځوي د کوم شاته چې هغه پټ شوی و. په دې وخت سنیپر په هغه سکوپ ولګوي او یو څو ډزې پرې وکړي، خو هایجک په ګردونو کې پټ شوی و ځکه هغه ونه لګي او اوس د سنیپر لوکیشن هایجک ته معلوم شي. په هغه ډیري باندې سکوپ ولګوي او یو څو ډزې پرې وکړي، خو هایجک په شک کې پرېوځي چې سنیپر به لګېدلی وي او که نه. د دې معلومولو لپاره هغه ودرېږي او سنیپر ته په زوره زوره آوازونه شروع کړي، خو د هغه طرف نه هیڅ جواب رانشي. په دې وخت هلیکاپټر راورسي، بیک اپ ټیم راشي او هایجک ځان سره روان کړي. هغه دوی ته د سنیپر په باره کې د ویلو کوشش وکړي، خو هغه صحیح خبرې نشوی کولی او کله چې هلیکاپټر ته وخیژي او د دغه ځای نه روان شي نو په دې وخت د نه لیدونکي سنیپر په دوی یو ځل بیا ډزې شروع کړي او د یو فوجي په وژلو سر شي. هایجک ته د هغه لوکیشن معلوم و. څنګه چې د دې ویلو کوشش وکړي نو په دې وخت یو ګولۍ د پایلټ په سر ولګي، د هلیکاپټر کنټرول خطا شي او په ځمکه را پرېوځي. هایجک او پکې ناست ټول فوجیان مړه شي. د دې نه پس دا سنیپر یو ځل بیا د امریکن بیس سره رابطه وکړي. هغوی ته وایي چې زه هایجک یم او ما ته یو ریسکیو ټیم راولېږئ. یو بل ټیم دې ریګستان ته را روان شي، خو دا پته ونه لګي چې د دې ټیم به څه انجام جوړ شي او په همدغه حیرانونکي سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب.